السلام علیکم قدرمنو. دغه زموږ پښتون کلچر کلتور رواج قبایلي مشران دي د ناصر معزز قبیلې د ناصرانو مشران دي ناست دي. دا د موږ وینو خو هغه لونګۍ دي، هغه مبارک ژیړي دي، هغه پښتانه دي، هغه سپېڅلي. په والله ما مجلس سره وکړو، خوند هم پکښې کې و. والله که یو سپین ږیری هم بې خونده وي، ډېر په طریقه برابر دي. اوس دی مشران موږ لرو، دغه رقم سپین ږیري لرو، له کلتور سره مینه لري، له پښتنو سره مینه لري، په خپل مابین کې اتحاد اتفاق لري. په موږ کې خو یوه غلط شته، په موږ کې غلطي خو دغه رقم سره خواږه مینه لرو، ورورګلوي لرو، هر څه لرو، پښتو پېژنو، پښتونولي پېژنو. خو دغه یوه خبره ده چې موږ خو اوس هغه رقم سپېڅلي خلک یو. دا موږ چا تباه کړو؟ دا ولې موږ ورور ته دنیا شاته پاتې شو؟ ولې موږ پرمختګ ونه کوي؟ ولې موږ یو سیسټم نه کړو برابر؟ پښتون خو پس یو الله لري، دغه الله دې خدای پاک بس موږ دغه الله دې په موږ مهربانه سي. یو له دغه ربه ما سوه زوم پښتون څوک لري، بل یو وسیله لري، یو دا بدبختۍ به څوک خلاصوي؟ دا نن پښتانه په منډه دي. که د مطلب هر څوک دي پښتون خو د پښتو خو وایي، که کوچیان دي که افغانان دي، دا په منډه سي دي. زه خو یې وینم په والله یو له خدایه ماسې وکړې، خدای ناروا واورېدله. نه بیا خان واوري، نه بیا ملک واوري، نه بیا لیډر واوري، څوک بیا واوري؟ سړی بیا واوري. په والله زه خدای هم زه هم چې یو لره به ماسې و. ما ته تېرو خلکو ټلیفونان وکړو، د افغانانو جایدادونه مو پاته شو، کیسې مو پاته شوې، یول ښځې مو پاته شوې. ما 2 رکعته نفل وکړه، الله ته سر په سجده که، بس خوله ورته وازه که، هغه دې ناره اوري که سم که دې سړی ناره واوري. غلط خبر خو هم نه کوي. اوه خو د هر چا عزت شته، ویې باسئ. موږ هم دا نه وایو چې افغانان چې که څوک ځینې تنګ دي، څوک یې نه قبلوي، څوک یې نه مني. جهاني قوانین دي، دغه پاکستان نه دی. پاکستان وایي د پاکستان 1952 ماده 1952 ماده ده چې یو سړی دلې پیدا سي، هغه د دې وطن دی. خو ټیک دی، نه قبلوي مې قبلوي، خو عزت خو ورکړي. یو بچیان اولادونه جایداد ځینې واخلي، موټر ځینې واخلي، بس لغو بعد خپل ټول سامان په موټر کې کښېږدي، بس روان وي. صاحب ستاسو نوم چېرته؟ زما نوم عبدالباقي. تاسو حاجي صاحب نوم؟ ملک ګلزمان ناصر، انجمن تاجران صدر ژوب. تاسو حاجي صاحب؟ حاجي نور خان ناصر. قربان شاه ناصر. حاجي صاحب؟ انور ناصر. حاجي صاحب؟ حسن ناصر. اوس مجلس به له یوه سړي سره وکړو، ساري ورته یې راوړو. نو دغه دی یو خو دا راته پښتانه دی په منډه دی ورور. نه په ماجد کې سکون لري، نه په سړک سکون لري، نه په بازار کې سکون لري، نه په کور کې لري. شاید ښځې خونې ته وننو حالت هم جنجال وي، غږونه یې راپورته کېږي، تا دی تا ای. څه به کوو؟ دغه لار به څوک راشي د پښتنو ته؟ به لار خو موږ ته معلومه ده، خو موږ خپل اتفاق اتحاد نشته سره. خبره داسې ته لکه حساب الله دې موږ ته دغه هدایت وکړي چې موږ خپله باندې اتحاد اتفاق سره وکړو او په خبره سره خلاص کړو. سر نه خلاصوو، موږ سرزوري سره کوو، یو نه مني، بلبل نه مني. نو هغه د نور قومونه چې دي که موږ له پښتنو بغیر، هغه هر قوم اتحاد لري، اتفاق لري، غوږ سره نیسي او د یو بل تېره وړي سره. نو موږ ته الله پاک توفیق راکړي چې موږ دا کوم د کثیران څخه کومې طریقه راپورته کېږي. الحمدلله زموږ دا کوم د پښتنو سیمه چې ده د بلوچستان په طریق چې ده، دا ټول تعلیم یافته دا ټیم انشاءالله غوږ سره نیسي، ډېر سر خلاص شو، په جغرافیایي سیستم باندې سر خلاص شو، هغه د قبایلي سیستم یې سر خلاص شو. نو دعا به ورته کوو. صحیح. وایي حاجي صاحب وایي زما امید دغه نوي ځوانان دي، دوی وایي جغرافیه هم زده کړه، په دا سیاست په دا شان هم سر خلاصوي انشاءالله. وایي دوی به یوه لاره وباسي. الله دې وکړي، الله دې وکړي. حاجي صاحب ته څه وایي حاجي صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر څو پورې چې په موږ کې شعور نه راغلی او موږ پوه نه کړي او موږ له بله چې ښه ښه ټکي راخیستي نه وي، موږ د بل دغه بېکاره ټکي پسې ډېر زور کړی ده، هغه راخلو، د هغه ښه ټکی نه راخلو. نو پکار دا ده چې موږ بل ته ګورو، له بله څخه هغه ښه ټکی راواخلو، نو موږ به په دې کې ډېره ګټه پیدا کړو. او که موږ په دغسې راخلاصوي چې کوم کسر کومه خوښه وه او هغه یې د مشر یې نه منل، بلکې د هر قوم کې سیران مشران شو، هغه کور انجام به تباهي وي. صحیح. منو اوس خو دغه مجلس مشران دي، دا سپین ږیري دي،
زه هم په سپېجوړو کې شامل یم له خیر سره نه بیا نو خبره دی ده چې حاجي صاحب وویل چې موږ به د بل ښه ټکی راخو بد ټکی به پرېږدو یعنې دی وایي حاجي صاحب که په چا کې یوه خوبي وله یو ښه خاصیت و دا به موږ راخو په ځان پسې بې نیسو چې نن یو بد خویونه و دا به موږ له ځانه لرې کوو نو که موږ د یو سړي یو ښه خوی بیان کړو نو بیا به دا سیسټم سره برابر نو بل دا دی چې یو خو د قدرت قانون دی د قدرت دا قانون دی چې رب هم یو بدلون راولي الله تعالی انسانانو ته ویل دي چې بدلون راولي بیا الله تعالی خپل هم بدلون راولي که موږ نه راولو موږ یې مخه نیسو هم الله مهربانه ده زموږ سیسټم به سمیږي پښتون به یو ځای ته ځي د پښتانه به څوک غږ اوري د پښتانه به انټرنیشنل دنیا میډیا عزت کوي احترام به ورکوي یو وخت به راځي زموږ به هم باچي راځي موږ باچي ولا موږ خو باچي نه درللی واجه صاحب زموږ به هم یو باچي راځي اوس چای رالی موږ چای کوو الله